سورہ منافقون د قران پاک د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره دا درش پیتم نه او په نزول کې یو سلسلورم نه نازل شوی پس د سورہ حج نه او دې کې ګور اوصاف زامه اوصاف قبیحه د منافقانو ذکر کړي یو دار چې دای دروغ وای په خله یو سوې زړه کې بل سړي دویم دار چې تش اجسام خالیه وی عقل او فهم پکې نشتا لکه یو لرګي چې دیوار ته درولې او اخر د صورت کې ترغیب د مؤمنانو ته د مال لګول مبارک او ير ور کوي دایته د محبت د دنیا نه بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون کل چراشی تا اے حبیب منافقان قالوا نوایدی نشهد منگ گواہی کو انک لرسول اللہ چه بیشکت اے دا اللہ حبیب دا اللہ رسول ادے کی واقع ته اشاره را دای بل کفر خبرو کی او بیا برال الله دا دروغ مروغ لکه حدیث پاک د بخاری شریف کې راغلی زید ابن ارقم رضی الله عنه وی کنت مع عمی زه خپل تر سره نو د عبد الله ابن ابی ابن سلول نه میوا اوریدل نور منافقان له لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وی دی مومنان باندې په مدینه کې مهاجرین باندې خرچه مکوې چو تختی او دی وی لا رجعنا الى المدینه لا يخرجن العظم من الذل نو ایمان خبر نبی علیہ السلام ما فذكرت ذلك لعمي ما ترتوي نترم رسول الله صلی الله علیه وسلم توي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن ابي او هغه مرګ یو وخت ګور تاسو دا سی ویلي فحلفوا ما قالوا ورته وی دا خدای په ذات سره قسم کوم دا سی ویلي دروغ وی قسم یې وخور نو دا الله حبیب دای تصدیق کو ماته وی جوړ اثرې کړی نو ما باندې ډېر لوی غم راغی دا سره باندې ډو کل راغله نو ځکه صحابه ته الله حبیب درسنه غرانو اغل راوځي غور نبی سامان خفش ما یو سم خبرو کوي قسم خورو دا الله حبیب بشر د عالم الغیب نه ده دا غي تصدیقیو کو او زما تکذیب نو ډېر سخفش فجلست فی بیتی کور کې ناس تو موجړل او الله تعالی صحابه جڑا ډېر لیو نو الله رب العزت دا آیات رولې نو نبی رسول الله ما په خبر رولې ګل او ما ته وی الله استغفر غونو چې سوریدلی غوګ دیونی صحابي وی الله استغفر غونو تصدیق وکړه او دا ګور صحابه شان نه چې کله دای باندې چا دروغ جوړ کړي کنه نو د عرش مالک د دوی د صداقت د پاره وਹੀ را دي دا حدیث امام ترمذی دغه شان ذکر کړي دا آیات دا صورت الله رولې ګلو او دا غي غټول حال پکې بیان کو اذا جاءك المنافقون کل شراشی تات منافقان قالوا ندیوائی نشهد منگ گواہی کو انک لرسول اللہ چه بیشکت خامخا رسول اللہ واللہ یعلم واللہ پوئیگی انک لرسولو چه بیشکت حبیب خامخا رسول اللہ واللہ یشهد اللہ گواہی کئی ان المنافقین لکاذبون چه منافقان خامخا دروغ جنی اتخذوا ايمانهم جنتن نیولې دې ايمانهم او نیولې دې قسمونه خپل جنتن دال فسدوا عن سبيل الله نو بنشوي دې د الله د سیلارنا انهم سا ما كانوا يعملون بشک دوی چې دې بد او ناکار راغ چې دوی کوم عمل کوي ذالک را بانهم په دې سبب امنو چې دای په جوابانه د ایمان اقرار کړو دي کې د امنو دا معنا ده نتقو بکلمت الشهاده دای نطق کړو په کلمې د شهادت په خله کلمه ویلو ثم کفروا او به کفر سرګن کړو فتوبع علی قلوبهم نو مہر والشه دای پزړونو اوس بدای په کفر او نفاق مړکیږي فهم لا يفقهون نو دای پوهیږي نه په حقیقت ایمان وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ كَلَّ شُوِينِ تَدْوِي تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ تعجب کې باشي تعالی رب دنون لدوی خاصه بدنونه
الکه مسلمانانو پشان ګری او هغه پشان سیرت او ټول خو یې جوړ کړو دای پشان صورت جوړ کړو و ان یقولوا تسمع لقولهم او کچری رہی خبر کئی نو وکی دی تحبیب دوی خبرو تا دوی خبرو تحبیب تا وکی دی آگے کی علماء لکلی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی وی کان عبداللہ ابن عبی وسیما جسیما صحیحا صبیحا دیر خیست سڑیو دا بدن پیتوا آگا سے خوگجبے وا نو کلچ بے خبری کولی پھر اللہ حبیب باغی لغوک کیو دا سے چالاک وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ او کچری دای خبرې کوي نو وکی دت ددوی ستا خبرتا کأنهم تبلغنی چدوی خشب مسنده اغلرگی مسنده چی دیوار تا تکیا کړی شوی دیوار تا تکیا کړی شوی او صحیح مسلم شریف کے کانم خشب مسند تفسیر راغلے وی کانو رجالا اجمل شین دا خیسته خو کانهم خشب مسند تا وی چې لرګي دی دیوار ته تکیا کړی شي وی خیسته خدا سیو لرګي دیوار سره ولاړ دی نو لرګي نه اوريو نه پکیا خلشتا نو اشباح بلا ارواح واجسام بلا احلام دا اشباح دی روحنا پکی تب نشتا لک لرگے جسم دے خو عقل پکی نشتا کانہم خشب مسندہ تبوے چدا لرگی دی دیوار تا تکیا کڑی شوی نور عقل مکل پکی نشتا عقل مکل پدی کی نشتا یاوی مراد دین آغا لرگی دی شریبتی بوتان جوڑو دیوار سر بے ادرو لو خیست کڑی بیو هغه ته بسترګي جوړې کړې پوزا او غوونه هنور خو شینو کړه وای منافقم دغه شان دی یا دا لرګي لوي چې ظاهرا سم دی او باطنی چینجو خورلې نو ته یې راهړ مضبوط لرګي دی لیکن منس کې سنشتا منس کې راغی سنشتا اور لرګي د دیوار کرا مالک کړه ودرې چې هغه بیکار دی کله کار وي خدا و دروازه او پس چت کې لګېدل تب وی چې دا لرګي دی دیوار تا تکیا کړی شي یحسبون کل صیحه علیہم ګمان کوي دی پار یو خبره پار چغه چې دا پدوی دا ایشم کې دی پزره کې خوغلا نو که چا وسوي د وی ور پته ورل لګیدل لکه مثال په تور یو سړي غلا کړی ته د غلا خبره کې راغله کې راځي شرم ما غلا نه جوړ دی خبر بعض مسئلے اسم دا طریقہ دا یو عالم غریب به یو خبره کیا به خبر نی او چې چا کیسی او یرا دا ورته جوړ چاخوله دغه خبره باندې شیخ رحم الله درس کی یو سره نیمه دوره کې روانو بسترې تړلې یو می سړی را لګوي ما ولې طالب چته دی یرا په ټول خبره شیخ مالک دغه خبره باندې او چې سوې نو مال وای یحسبون کل صیحه علیہم گمان کئی دئی پارا یو چغش دا فدویدا هم العدو او هم دا کامل دشمنان نی فحذرهم نو یریگ ددوی نزان یعنی پا خطرہ کی شتزان تے سنبال ساتا قاتلهم اللہ پلانت دی کی دوی اللہ انا یوفکون کم پلدوی اڑولشی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کلچ ویدشی دوی تتعالوا راشئی یستغفر لکم رسول اللہ چی بخنا در توغواری رسول اللہ ایک لچ آیاتون نازل شل ندی منافق لوی رسول شکور کار خوی غلط کرے قسم نم خوڑلے راش اس توبو باسا او دا اللہ حبیب بدر تبخنا وغواری اللہ بدی معاف کی نو لو رؤوسهم اخوزوی دی سرون دخندا پتور ورائیتهم اوینی بدوی یسدون چی ببندی وهم مستکبرون او دوی تکبر کون کی گورے وے شرعی بتکبر کئی او بندی کی با وی کل شرعیاتنا عدلو ورسو سر و خوزولو عبداللہ ابن عبی بن سلول اور حدیث امام بخاری و مسلم شریف ذکر کرے کل دا آیات را نازل شو بدتویل شول یرا لارشا او توبہ و باسا ناغ سر و خوزولو او وینی بدوی یسدون شرعی ببندی وهم مستكبرون
او دای به تکبر کوونکی تکبر بکای سواء علیہم برابر خبر د پدوی استغفرت لهم کبخن غواړي دوی د پارا ام لم تستغفر لهم یا کبخن غواړي دوی د پارا لن يغفر الله لهم هرگز بخن نه کوي الله دوی ته ان الله بیشک الله لا يهدي القوم الفاسقين هدایت نه کوي قوم نافرمانتا هم الذين دعوا كسان دي يقولون شريوai لا تنفقوا على من عند رسول الله ملګوي مال ملګوي پاچا چې الله رسول صلی الله علیه وسلم سره دي حتا ينفذوا تردی چې دی ټول لار شي او تسنشي ولله خزائن السماوات والارض خاص د الله پر خزانه د اسمانونو د زمکو دي ولكن المنافقين لا يفقهون لیکن منافقان لا يفقهون دی پوهینا یقولون دی وایل الرجانا الى المدینه وای کچره واپس شو موږ مدینه منوره ته دا په یو غزا کې دی املاړو منافقان نو الته دی دو مسلمانانو من کې خفقان راغی دا الله حبیب صلح وکا نو منافقان له مکمل او شو وی دا وګورا مهاجرین سنسواری سره جنگ کو وی موږ دای باندې مال لګو او دا خو دا سید عبد الله ابن ابي ابن سلول چې سم من کلبک یاکلک سپیر شرب کنو ایتاب اخری وی کوم واپس شو د مدینه منوره نه کوم چې موږ واپس شو د سفر نه مدینه منوره ته لا یخرجن الاعز نخام خاوب شدید عزت من ځان یادای من هذا دین الاذل دی ذلیل لرا مومنان یادو ولله الاورد د بچی ډیر مخلص صحابي وای پته ورته لګی دا چپلار د پلار داسې ویلی نو ډیر خفش شو او د لخر کې چې کله مدینه منوره ته رانږدې شو نو درې دو او یو کس لټول دې کې پلار راغی نو داغه اوخی کینولو او تور ور سره لاس کېو تور ور سره لاس کېو او پلار ته قسم نیدی د الله په ذات ترغی مدینه ته تلل شي او تورتی کی وردن نکوم نه چې تبه چې محمد صلی الله علیه وسلم عزت من او ذلیلم ذلیل دغه هغه په خپل اخلاق نو علی پر خو بیا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ترا ویر الله حبیب ما ته اجازه وکا چې زه کچره ما د والد قتل تغوار بل چاله مو آیا ما ته وایا زه قتل کنده الله حبیب نتا ته حکم کوم نو بل چاته ما حکم کړی چې قتل کی ولله العزه ولرسوله او خاص الله د پاره عزت او د پاره د رسول الله وللمؤمنین او د پاره د مؤمنانو ولكن المنافقین لا يعلمون لیکن منافقان پوهیږي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تلهکم اموالکم غافل دین کی تاسو یا هلاک دین کی تاسو ذکر آخرت نه چې سره غافل شي خو هلاکت ور سره لازم ده غافل دین کی تاسو لرستاسو مالونا ولا اولادکم ولا اولادتاسو عن ذکر الله د دې نو ټول فرایض مراد دي د ذکر الله د حسن بصری رحمت الله علیه قول روح المانی ذکر کړي چې د ذکر د الله نو مراد جميع الفرائض دي اگر چې بعض وی دي چې فرض منزله ته مراد دي چا ویلو قران ته مراد دي خو روح المانی وی ول عموم اولا خبردار چې آیات عام دي کتاب الله ته مراد دي دارنګ فرض منزله ته مراد دي او ټول فرائض ته مراد دي غافل دي کی تاسو تاسو مالونه او تاسو اولاد عن ذکر الله دا الله یاداشنا ومن يفعل ذلك او چا چې دا کارو کو فاولائک هم الخاسرون ندخلکم ذی کامل تاوانیان وانفقوا مال لګوي مما راغنا رزقناکم چې ما رزق درکړی تاسو ته من قبل مخکې دین آیات یشرابشی احدکم الموت یو تاسو تمر یعنی علامات د مرګ براشي ځن کدن براشي فیقول نو دیو بیا ځن کدن کی وای رب رب زما لولا خرتنی اولی دی زرست کولمنا الله زبر رست کړي علاجن قریب ترنیټی نږدې پوره فاصدق
نو ما خیرات کړي واکم من الصالحین او زبشد نیکانو نا. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه خبره کړې و چې رقم سړي باندې زکات فرض ده یا هغه سره مال شتا او حج تلا نو زکات ورنکو نو دیو د مرګ په وخت کې واسپسی غواړي نو یو کس ور کرای ورته ابن عباس اتق الله دا الله نو یریګا فینما یسر الرجعه الکفار ودا هو کافر واپسی غواړي ځن کدن کې ته چې مسلمان بغواړي هغه ورته زرد شي آیات در باندې علم تعالی په پته ولې هدایت ورته ورس ګور مخکې وای یا ایها الذین آمنو کې خطاب چاله مومنانو ته نو دغه مومنانو ته مال لګوي کمر غراو تاوانه زکات فرض دي خو ور کړی دی نه حج فرض خو تا ادا کړی نه نو بیا ارمان کې نو آیات ګور د مومنانو مبارک دی مومن دې په مال لګول فرض دي زکات حج به فرض شوی او دون لګولو نو دې وزن کدن کې افسوس کوي ولن يؤخر الله نفسا هرگز رست ون کی الله او نفس اذا جاء اجلها کل چراشی رو رسی کی نیټه والله خبير بما تعملون الله خبردار دې پاغه چې تاسو کوم عمل کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ